حالت باندې وباسي شکر په هر حالت باندې وباسي شکر خدای مې په خوله کې دا کمال ساتلی که د مغلو لري ما هم زړګی ورته خوشحال ساتلی او د ده به دوستي په دوستوب کېږي خلک وایي دوستي په دوستوب کېږي خیر دی که اشنا را پورې وخاندل او خلک د مچو په شان تاویږي یاره دا چې د خلک د مچو په شان تاویږي یاره په دغه غر کې چا ویلی دی چې لال پروت دی او مننه دارګې مې بې حده د زړه سره مسافره یادېږي مې بې حده د زړه سره مسافره که جوړه د راتلو نوره خبره مسافره او زما د وچو شونډو تا خندا په زوره وړې جانانه ستمګره زوروره مسافره مننه او زمونږ د ژوند دپاره تا په خپل ژوند لوبې وکړې قربان شم معتبره مسافره او جاوید صاحب د شعر متوجه غواړم چې مور پلار او دا وطن او دا جانان پرې ښودل نه دي وهل دي دا د غر سره ډغره مسافره مننه او ته ودرېږه چې سم ډېر سپېلني درته لوګی کړم الله دې راته مه کړه د نظره مسافره او موږ دواړه چې یو بل نه تورو غرو یو پناه کړي دا ځکه یو د یو بل نه خبره مسافره او زما خو په ژړا باندې نور تور د سترګو سپین شول الله دې بس دې راوله دلبره مسافره او دا ستا په جدایۍ کې زه په هره شپه بس اورم د غم ډکه سندره مسافره مننه مهرباني سلامونه او نیکې هیلې دوستانو عزیزانو کشرانو مشرانو زه یم ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو ملګری جاوید ناتار په دې تمه په دې هیله چې ښاد آباد او خوشحاله به د ژوند په ښو شیبو کې به چېرته هم چې د کلام ذکر کیږي غزل ټپه نیمکۍ چاربیته په هغې کې د نوي کول هم ذکر کیږي هرکلی دی په وره کې ملغلرو کې موږ سره نن ناستی کوي اجاز غنمرنګ چې د نوي کول یو نوی شاعر دی او دینه به تپوسونه هم کوو او کلام به هم ترې اورو اجاز غنمرنګ صاحب تا ته په پروګرام کې هرکلی دی په خیر علي ډېره مهرباني چې تاسو جاوید صاحب خوارمشه ستاسو هم ډېره مننه کوم چې دومره قیمتي وخت هم راکړو او زمونږ د ضلع رالی او موږ نه پروګرام ریکارډ کوئ ډېره مننه د تپوسون نه مخکې به تاسو نه یو غزل واورو او بعد د هغې نه به بیا تاسو نه تپوسونه هم کوو څنګه م خوښه ده لاس کې ګلاب غاړه کې هار په سر د شال پروت دی غاړه کې هار په سر د شال پروت دی ما سره اوس هم ګورې ستا تصویر سنبال پروت دی ډېر ښه مننه او په دغه خاوره د مغلو جرت څه چې راشي په دغه خاوره د زمري په شان خوشحال پروت دی ډېر ښه ډېره مننه اوس هم د ستورو د شمېرلو نه وزګاره نه یم اوس هم راتلو کې د لالیه پوره کال پروت دی په دغه کلي د الله رحم وریږي ځکه په دغه کلي کې د چا په خوله وبال پروت دی او هغه د ډېره کبره کوک چې تلو انجام یې دا شو چنډې لکه په لار کې کوک دیوال پروت دی مننه چې راته وګوري د زړه زخم ټکور مې شي پرې ستا په مړو سترګو کې جانانه دا کمال پروت دی دا چې ته خلک د مچو په شان تاویږي یاره په دغه غر کې چا ویلی دی چې لال پروت دی او مننه دا چې ته خلک د مچو په شان تاویږي یاره په دغه غر کې چا ویلی دی چې لال پروت دی او اجازه ورځ کې شل زره ښکلوم په مینه په مینه را سره ستا د لاسو نښه یو رومال پروت دی ډېر ښکلی اجازه د ژوند په باره کې به درنه تپوسونه وکړو دا راته ووایه چې استاذ هم څوک دی
استاد مې وحدت الله احساس دی زمونږ د کلي دی او ملګری مې هم دی او ډېر ته متاثر یم ډېر ښه شعر لیکي ښه غزل لیکي او د شعر د شعر زده کړه ما د هغه نه کړې د وحدت الله احساس. او عمر دې څومره دی؟ عمر به مې دا 21 کاله وي. او څومره وخت نه کلام لیکي؟ بس کلام د 2018 نه 2 کاله کېږي چې کلام لیکم. دې نه مخکې تاسو مرکې کړي دي؟ بس داسې خاص هم نه دي کړي سر جي بس کلي هلکو ویډیو مو سره کړي خو مرکې هم داسې خاص نه دي کړي. د یارانو دوستانو خپلوانو خپل پردو او د کور د طرف نه د دې کلام لیکلو شاعرۍ طرف ته راتللو په باره کې د هغوی څه رد عمل دی؟ بس ځینې وایي ښه دی چې شاعر او ځینې وایي چې یاره مه کوه ښه کار نه دی لکه ډېر پکې وایي چې مه کوه یاران دوستان خو وایي کوه یاران دوستانو نه خو څه پاتې نه ده هغوی خو ډاډ راکوي خو دا نورو کلیوالا شو ښار کې شو نو هغوی وایي چې یاره مه کوه ښه نه ده. شاعرانو کې د چا نه ډېر زیات متاثر یې؟ شاعرانو کې د ممتاز صاحب نه او پیر علي شاه منظر صاحب نه ډېر متاثر یم. پیر امام علي شاه منظر صاحب نم وروستو څه به راباندې اورئ؟ یو نظم به ووایم جاوید صاحب. نظم ووایئ خو دا میک به زه تاسو صحیح د نظم عنوان دی چې دغه واړه شیطانان دي. دغه واړه شیطانان دغه واړه شیطانان دي دغه واړه غداران دي دا زمونږ دښمنان دي. دغه واړه شیطانان دي دغه واړه غداران دي دا زمونږ دښمنان دي. ته یې ما ته دښمن کړی زه یې تا ته دښمن کړی ته یې ما ته ازغی کړی زه یې تا ته ازغی کړی ته یې ما ته ازغی کړی زه یې تا ته ازغی کړیم ته یې ما باندې وژلی زه یې تا باندې وژلیم ته زما په مر خوشحاله زه دا ستا په مر خوشحاله ته زما په مر خوشحاله زه دا ستا په مر خوشحاله ته وې ښه دی چې مړه کېږي زه ویم ښه دی چې مړه کېږي ته وې ښه دی چې وره کېږي زه ویم ښه دی چې وره کېږي. جاوید صاحب ته زما په غم خوشحاله زه دا ستا په غم خوشحاله ته زما ښادی کې نه یې زه دا ستا ښادی کې نه یم ته زما په ښادی ژاړې زه دا ستا په ښادی ژاړم ته زما په ښادی ژاړې زه دا ستا په ښادی ژاړم مونږ خپلو کې نښتې مونږ خپلو کې جنګېږو دا ګناه له هغو نه ده هغه چا چې په جنګ کړي هغه څوک چې غداران دي یا زمونږ چې دښمنان دي دا ګناه زما او ستا ده. ولې مونږ نه پوهېږو ولې مونږ نه رسېږو ولې مونږ څه ماشومان یو ولې مونږ نه پوهېږو ولې مونږ نه رسېږو ولې مونږ څه ماشومان یو چې د دوی په خوله جنګېږو. ته هم سوچ وکړه جانانه زه هم سوچ کوم جانانه دا په کومه لار چې تلو کړو دا مونږ بد کړو او که ښه کړو. ته دا غوږ دې رانږدې کړه یو خبره درته کومه ملغلره درته کومه ته زما ګریوان نور پرېږده زه به ستا ګریوان نور پرېږدم ته زما ګریوان نور پرېږده زه به ستا ګریوان نور پرېږدم زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو هغه چا چې جنګولي د هغو خلکو په زړونو یخې اوبه توی کړه هغه چا چې په جنګ کړي د هغو خلکو په زړونو یخې اوبه توی کړه ته راپاسه غاړه راکړه چې اسانه جوړه وکړو هغه چا چې په جنګ کړي د هغو خلکو په زړونو یخې اوبه توی کړه ته راپاسه غاړه راکړه چې اسانه جوړه وکړو ته زما ښادۍ ته راشه زه به ستا ښادۍ ته درشم ته زما په خندا خانده زه به ستا په خندا خاندم ته زما په غم شریک شه زه به ستا په غم شریک شم ته زما په ژړا ژاړه زه به ستا په ژړا ژاړم ته زما د زړه ټکور شه زه به ستا د زړه ټکور شم ته زما د سترګو تور شه زه به ستا د سترګو تور شم ته زما نه ګرانه زار شه زه به ستا نه ګرانه زار شم مننه ته زما نه ګرانه زار شه زه به ستا نه ګرانه زار شم ته زما په سر ودرېږه زه به ستا په سر ودرېږم ته زما په سر ودرېږه زه به ستا په سر ودرېږم یو به ستنه بل به تار شو د یو بل به نور په کار شو یو به ستنه یو بل به تار شو د یو بل به نور په کار شو نور به خپلو کې جنګ نه کړو اوس به هغو سره نخلو اوس به هغو سره شر کړو هغه چا چې به جنګ کړي هغه چا چې نښلولي هغه څوک چې شیطانان دي یا زمونږ چې دښمنان دي شکر دی اجازه چې مونږ خپلو کې یو ځای شو چې مونږ خپلو کې پخلا شو بس کیسه به کړو راغونډه بس تې لنډه به دا وایو که د لر دی که د بر دی هر پښتون مو د زړه سر دی هر پښتون مو د زړه سر دی هر پښتون مو د زړه سر دی. ډېره مننه مهرباني الله دې په قلم کې نورم زور پیدا کا مننه مهرباني د پښتونو لس دپاره چې هغه اواز د غریب دپاره او د مظلوم دپاره دا زموږ فرض دي. مننه مهرباني د دې نه علاوه اواز خو اسم راځي زما په خیال صحیح دی بس صحیح داسې کار به وکړو چې
یو دوه تپوسونه به ها صحیح که په ژوند کې ته موقع میلاو شي چې ستا یو ارمان پوره شي هغه به څه هغه ارمان چې زما کتاب راشي لکه کوشش وکړم چې کتاب ولیکم او دغه ارمان مې دا چې پوره شي. ستاسو نظمونه او کلام چې ټول یو ځای کې به څومره تقریبا غزلې به د 80 نه تر 80 پورې او نظمونه به د 4-5 نظمونه غزل باندې ډیر کار او غزل ډیر لیکم. نه نه په نظم باندې ډیر کار نه کړی. غزل مې خوښ هم دی غزل لیکم. لکه دا غزل طرف ته ستاسو ډیر توجه ده او سرجي او کلام دی غزل چې یاره که یو تاره پورې وخاندل یاره که یو تاره پورې وخاندل پوه شه چې دنیا را پورې وخاندل پوه شه چې دنیا را پورې وخاندل یاره که یو تاره پورې وخاندل پوه شه چې دنیا را پورې وخاندل نن مې ژوند کې نوې ټوکه وشوله نن مې ژوند کې نوې ټوکه وشوله نن خو مې ژړا را پورې وخاندل او مننه اومه مجنون اومه خو هغه نه وم خو هغه نه وم ځکه مې لیلا را پورې وخاندل او لوی بازار او یو غوټه سودا پکې او یو غوټه سودا تش جیب او سودا را پورې وخاندل مننه زید خندا نه و ما خاندل پکې الته کې خندا را پورې وخاندل مننه او ما او تا چې وخاندل یو بل پورې یو بل پورې ځکه خو هر چا را پورې وخاندل مننه او خلک وایي دوستي په دوستوب کېږي خیر دی کاشنا را پورې وخاندل او زه اجازه شمیر په لیوانو کړم یار ستا ښکلا را پورې وخاندل. مننه مهرباني. یو بل کلام دی چې تا که زما تصویر سنبال ساتلی ما هم دا ستا تصویر سنبال ساتلی او زما زړګی 100 رقمه جوړ کړو پاننګي د خال کولال ساتلی او جانان مې خوې که د مغلو لري ما هم زړګی ورته خوشحال ساتلی او د ده بدن به څنګه وروسیږي ده خو هر وخت په خوله وبال ساتلی او په هر حالت باندې وباسي شکر خدای مې په خوله کې دا کمال ساتلی مننه په هر حالت باندې وباسي شکر خدای مې په خوله کې دا کمال ساتلی د خلکو مخ کې ویل اجاز دا ویل مړه ریبار دې څه جنجال ساتلی او هغې دې ویرېږي په خپل ایمانه چا چې د زړه منځ کې دیوال ساتلی او د مقطع شعر د جاوید صاحب چې ما به اجازه یار په دې پیژني ما یې د لاس نښه رومال ساتلی. ډېره مننه مهرباني. مسافرو له به یو غزل مګې ډالۍ کړو نظم جاوید صاحب وایي نظم وایي نو نظم د سره شریکوم چې هغه سړي نه یو تپوس کومه څوک چې څو پیسو ټکو دپاره د خلکو زړونه او کورونه ورانوي چې ستا به هم سینه کې زړه وي که نه چې ستا به هم سر کې مازغه وي که نه خو ما ته ستا سینه کې زړه نه ښکاري خو ما ته ستا سر کې مازغه نه ښکاري ولې چې تا ته دا احساس نه کېږي چې زه څوک ولم او څوک وژنم چې دا به هم د چا بچی وي که نه چې دا به هم د چا زړګی وي که نه چې دا به هم د چا ښکلا وي که نه چې دا به هم د چا دنیا وي که نه په ده به هم څوک یتیمېږي که نه په ده به هم څوک کونډېږي که نه په ده به هم پلار کنډمېږي که نه په ده به هم جنت جوړېږي که نه په ده به رور بې لاسه کېږي که نه په ده به خور بې روره کېږي که نه تا ته چې دغه احساس ونه شولو بیا خو ظاهره دا خبره شوله چې ستا سینه کې زړه نه کاڼی پروت دی چې ستا په سر کې مازغونه بوس پراته دي او ګورې ستا د خدای نه یار هم نشته او ګورې ته په خدای یقین هم نه کې ولې د رزق واده خدای کړی دی او ته د پیسو لپاره خلک ولي ستا په دې فکر او په سوچ کې دا دي که ما څوک مړ نه کړو پیسو لپاره بیا خو به زه د ولږې مړ شم که نه بیا خو به زه د تندې مړ شم که نه بیا خو به ولږې له اوړه رانه کړي بیا خو به تندې له اوبه رانه کړي چې یو چینجی کاڼي کې په خېټه موړ ساتي تا به دې لوی جهان کې موړ نه کړي ستا په دې فکر او په سوچ کې دا دي که ما څوک مړ نه کړو پیسو لپاره بیا خو به زه د تندې مړ شم که نه بیا خو به زه د ولږې مړ شم که نه بیا خو به تندې له اوبه رانه کړي بیا خو به ولږې له اوړه رانه کړي چې یو چینجی کاڼي کې په خېټه موړ ساتي تا به دې لوی جهان کې موړ نه کړي
کدی په فکر او په سوچ کې دی چې په پیسو دپاره خلک ولي د خلکو زړونه او کورونه ورانې بیا ګوره نوم ته د جنت وانلې ته زوزخي او زوزخ دې ځای دی خو یوه لار د سره شته دی واوره که دا تورمخې د میده میده کو که دا تورمخې د چوره چوره کو که دا تورمخې د په سیله وکو که دا تورمخې د په اور پسې کو ښه په حق او په سچه د توبه ویستله کیدای شي خدای درته بخښنه وکړي کیدای شي خدای درته بخښنه وکړي کیدای شي خدای درته بخښنه وکړي ډېر ښکلی ډېره مزه د رباب په هر یو تار کې بیل بیل هنګ دی د رباب په هر یو تار کې بیل بیل هنګ دی د مطرب لاس له چې ورشي ترانه شي حمزه نشته ادیبان په پښتنو کې څه په کار که خزانه په ویرانه شي د پروګرام ورکې ملغلره کې د اجاز غنمرنګ دا کلام تاسو واورېدو هیله لرم چې ستاسو به خوښ شوي وي او انشاءالله که وخت او ساعت او ساګانو وفا وکړه تر بل پروګرامه پورې تاسو نه اجازت غواړو خپل ډیر خیال ساتئ جاوید ناتار خپل دعاګانو کې یاد ساتئ